د هیواد په لویدیځ کې د عالمانو د عالی شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولوي خدایداد صالح په مشرۍ جوړه شوه. د دې شورا مشر د احتکار او ګران پلورنې په هکله خبرې وکړې او د خلکو له مجبوریت څخه ګټه اخیستنه یې په اسلام پاک دین کې ناروا کار وباله. نور حال په دې هکله په ریپورټ کې. د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو سراسري شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولوي خدایداد صالح په مشرۍ جوړه شوه. شیخ الحدیث مولانا صالح په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ګران پلورنې او احتکار په اړه هم خبرې وکړې او دا کارونه د اسلام پاک دین د اصولو سره په ټکر کې وبلل. کسی که 40 روز طعام احتکار کنن منع کنه در حالی که مردم احتیاج هم هست، هر آن چیزی که احتیاج مردم بود و اون را انسان احتکار کند منع کند باشه گرانتر شه یا گران بفروشه در تحت احتکار داخله. هر آن چیزی که نیاز مردم است. مولانا صالح د درملو پلورونکو څخه په انتقاد وویل چې په دې وروستیو کې د درملو بیه څو چنده لوړه شوې او باید پلورونکي دا په نظر کې ونیسي چې الله پاک ته ورګرځېدونکي یو او باید ځواب ووایي. خطاب ما به دوافروشان محترمن که دوستان عزیز به چشمای سرخ میبینی که فلانی برفت فلانی بمرد فلانی تو هم میموری، خجالت برای خود نگذار. یک سیرومی که 200 افغانی قیمتی بود، این یک واقعیت است. حالا فعلا اون میفروشن به 800 افغانی. مولانا صالح د نن ورځې غونډه کې د کرونا ویروس پر وړاندې د مبارزې او وروستیو ناامنیو په هکله خبرې وکړي او د حکومت یې وغوښتل چې د خلکو ستونزو له منځه وړلو لپاره عملي اقدام وکړي. د لویدیځې حوزې د علماو عالي شورا اونیزه غونډه هره اونۍ د سې شنبې په ورځ ترسره کیږي او پکې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.